د حلال رزق طلب کولو په وجه د فرض عباداتو پرېښودل ناجایز دي. په دې کې هیڅ شک و شبهه نشته چې حلال رزق ګټل فرض دي او دا هم د دین حصه ده، لیکن په دې ځان پوه کول غواړي چې د دې فرضیت د عباداتو منځ، روژې، زکات، حج د فرضیت نه پس دي. رسول الله صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم فرمای: طلب کسب الحلال فریضة بعد الفریضة. د حلال رزق طلب کول د منځ، روژې، زکات، حج وغیره فرائضنا پس فرض دي. یعنی اول د انسان په ذمه باندې منځ، روژه، زکات، حج وغیره ادا کول فرض دي، بیا د دین پس په د باندې د خپل ځان او خپل اهل و عیالو د پاره حلاله نفقه ګټل فرض دي. بعض خلق په ډیر افراط کې مبتلا دي، هغوی ته چې دا معلومه شوه چې حلال رزق ګټل فرض دي او دا د دین یوه حصه ده، نو دوی د دې په طلب کولو کې دومره مخکې لاړه چې د دې په وجه که ورنه لمونځ قضا کېږي نو څه پروا نه وي، که روژې یا نور فرض عبادات ورنه پاتې کېږي نو څه پروا نه وي، او که څوک دوی ته د لمونځ کولو ووایي نو ورته وایي چې دا مونږ کوم حلال رزق ګټو دا هم د دین یوه حصه او عبادت دی، که مونځ یا نور فرض عبادات رانه پاتې شي نو دا خیر دی. محترمو خبردارو، نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه وسلم په مذکوره حدیث کې صراحتاً دا وفرمایل چې د حلال رزق ګټلو مرتبه د مانځه او نورو فرض عباداتو نه پس ده. اوس که د فرض عباداتو او حلال رزق ګټلو په منځ کې ټکراو راشي نو ترجیح به دې فرض عباداتو ته ورکولی شي، بیا په دویمه مرتبه کې به د حلال رزق ګټل وي. بله دا چې حلال رزق ګټل د انسان مقصد اصلي نه دی، بلکې دا یو ضرورت دی. د همدې ضرورت په بنیاد په قرآن کریم او احادیثو کې د دې د طلب کولو ترغیب بیان شوی، او بلکې د انسان مقصد اصلي د الله جل جلاله عبادت او بندگی ده. الله رب العزت فرمای: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. او ما نه دي پیدا کړي پیریان او انسانان مگر د دې لپاره چې دوی زما عبادت وکړي. د فارسی ژبې یو شاعر وای: زندگی آمد برای بندگی، زندگی بی بندگی شرمندگی. نو لہذا انسان ته پکار دی چې د خپل اولاد د پاره حلال کسب کوي، خو چې کله د مانځه یا بل فرض عبادت وخت راشي نو بیا به دا فرض عبادت مخکې کولی شي، او په همدې کې د انسان د دواړو جهانو فایده هم ده. ځکه الله جل جلاله په دنیا کې د ده په کسب کې برکت واچوي او په آخرت کې به ورته لوړې مرتبې او اوچت مقام ورکړي. وما علينا الا البلاغ، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.